صرف دومره ده چې دغه افسانه تاسو په غور سره واورئ. ډېره ښکلې د مینې او محبت افسانه ده. په لومړي ځل باندې زه د دغه ښاغلي لیکوال افسانه هم په پروګرام کې شاملوم. وړاندې چېرته ما د دې افسانې پروګرام کې نه دي شاملې کړی. او دغه ښاغلی دی حساس محمدزی، د کتاب نوم یې دی انګازې، د افسانو کتاب دی. نو دغه افسانه چې د رانجه په نوم باندې ده، رانجه در سره شریکوم یې په دغه هیله او په دغه امید. ګونګا د ټول کلي لویو وړو او نارینه او زنانه په خوله به داسې ورځ نه وي تېره شوې چې د ګونګا نوم به یې نه وي اخیستی، او نه به څوک لوی وړوکې یا د پوخ عمر زنانه داسې وي چې په ورځ کې به یو ځل د ګونګا دیدن نه کوي. ګونګا په خپل کلي خو څه چې په ټوله سیمه مشهور سړی دی. وجه یې دا ده چې د کلي په بازار کې د پیو ماستو غټ او مشهور دکان دی، او پیو ماستو ته روزانه د هر چا ضرورت وي. ګونګا چې خپل نوم یې صابر دی، خو د تیرو 15 کالو نه د لویو او وړو په خوله په ګونګا بللی شي. د ټول کور مشر دی. دا وخت عمر د 45 هنسه لاندې کړی دا، خو واده یې لا نه دی کړی او نه کولو ته تر مرګه څه اراده لري. هر څو که پرې کشرانو وړونو او مور تڼۍ وشلولې، خو هندو ستړی او خدای ناراضه. کشرانو وړونو یې ودونه کړي، د بال بچ خاوندان دي، خویندې د خپلو کورونو شوي دي، خو مجال شته که د ګونګا په ذهن کې د واده سرک هم راځي. بس په ژوند کې 2 کارونه او ځایونه دي، یو دکان او بل خپله کمره. جماعت سره یې هم نه لګي. هر څوک یې د دکان نه په 10 ګامه کې جماعت دی او 15 وخته بانګونه ترې اوري، خو 15 کاله مخکې چې کوم قسم کړو په هغې تر ننه کلک ولاړ دی. د پیسو ګټلو خو مشین دی، خو د شپې خپله کمره کې په تنهایی کې کوم حالت وي د هغې نه الله خبر دی. ځکه چې د ګونګا په ډیرو معاملو کې د کور خلک هم دخل ضروري نه ګڼي. د شپې اکثر جاړي او بعضې وخت خو پرې د میرګو غوټه هم راځي. مور دا حالت بیخي نشي زغملی، خو څه وکړي، مجبوري به د بلا ده. د ګونګا په دې حالت ټول کلی مالت او خپل پردي خبر دي چې دا ولې او پسه، خو خلکو دغه حادثه او کیسه زړه کړې ده. بس ګونګا دی چې دغه حادثې درز او کریکې لا مزغو کې تاویږي، او له دې کبله پرې کله کله دوره هم راځي، بېهوش هم شي. په خپل لاس باندې په بلیډ لیکلی نوم نازش بیا ښکلوي. که څوک د لاسې له ورځي نو هم ځان ته نږدې څوک نه پرېږدي. ګونګا د نازش غمونو او یادونو دومره بېحده کړی چې په ټوله دنیا کې چا سره تعلق هم نه لري او نه د چا د تعلق او همدردۍ ضرورت ګڼي. بس یوازې ژوند تېروي، ورځې شپې د مرګ په انتظار کې سبا کوي. خو مرګ هم لویه نیټه ورکړې ده او د ژوند تماشې ته یې ناست دی. نازش د چا یادونو چې صابر ګونګا کړو. د صابر د ماما لور ده، لویه تعلیم یافته ده، نن سبا د جینکو په کالج کې د انګریزي ژبې لیکچراره او د 2 بچو مور ده. د صابر د زړه نه خوښه وه چې سبب پرې خواږه لګېدل، نو د نازش نه به یې زارول او نازش به هم په مینه او خوشحالۍ اخیستل. څه وخت پس نازش پسې رشتې را شروع شوې. صابر ته پته ولګېده، نو خپله مور یې ورپسې ور ولېږله. ماما یې په دې الفاظو انکار وکړو چې نازش لا تعلیم کوي، دا له زه چاله نشم ورکولی، او چې کله تعلیم پوره کړي سرکاري نوکره شي، نو چې د دې کوم ځای خوښوي هلته به یې رشته کېږي. د صابر زړه ته حوصله میلاو شوه، ولې چې هغه خو دا ګڼله چې نازش ما سره مینه کوي، نو لازمي ده چې د ژوند د ملګري انتخاب هم زما کوي.
وخت تېرېده چې کله نازش تعلیم پوره کو او بیا څه وخت پس سرکاري لیکچرر هم شوه، نو د خپل ډیپارټمنټ نه ورپسې رشته راغله. د نازش مور و پلار هم د چا نه پوښتنه ونه کړه او د نازش په خوښه یې رشته ورکړه. کله چې صابر ته پته ولګېده نو اول خو یقین نه راتلو، خو چې د ګڼو خلکو نه ورته معلومه شوه نو ماما کره لاړو، خو هلته یې هم د نازش ځواب واورېدو چې صابره ته خپل حیثیت ته وګوره، ته خپل حیثیت ته وګوره، په ما او تا کې ډیر فرق دی. ته لوفر خوشې تشه ګرځې، جټ جاهل او دیاړیمار مزدور سړی او زه سرکاري نوکره یم، ایجوکیټډ یم، زما او ستا نه جوړیږي. صابر صرف دومره ووی، خو نازش هغه دومره وعدې او قسمونه. نازش زر خبره پرې کړه، هغه ټول دروغ وو. زما ژوند دی، زما اختیار دی چې څوک د خپل ژوند ملګری کم او څوک نه، دې کې د هیڅ چا کار نشته. د صابر زړه مات شو، د ماما له کوره ووتو، خو خپل کور ته هم ناوخته پورې رانغی. ماسخوتن تیر چې صابر کور ته راغی، یوه شېبه کټ کې کېناستو، مور ورته د ډوډۍ ست وکړو، خو صابر نن ډوډۍ وخوړه او نه یې چا سره خبرې کولې. خپلې کوټې ته ننوتو، کټ کې پرېوتو او خیالونو کې ورک شو. د الله پاک نه یې زړه کې ګیلې شروع کړې، ما خو په ټول ژوند کې ستا نه نور هېڅ هم نه دي غوښتي، بس دغه نازش مې بیا بیا غوښتې وه، هغه دې هم رانه که. تا ته ښه پته ده چې د هغې سره زما د ژوند هره ساه تړلې ده. لږې شېبه یې وجړل، سمه ده، هر کار کې ستا رضا وي او په هره رضا دې زه راضي یم، خو دا رضا دې ماته قبوله نه ده. نن نه پس زما هم دا قسم دی چې ستا په در به قدم نه ږدم. بیا یې مخ ته لاسونه ونیول او یوه شېبه یې ښه وجړل، بیا پاڅېدو او کمره کې یې لټون شروع کړو. ټول لوښي یې لت په لت کړل. اخر کې په دریدې اخبارونه یوه پرزه کې بند د مږو دارو په لاس ورغلل. ځان سره یې وویل د دې ژوند نه خو ښه ده چې زه او دارو یې ټول په خوله راواړول. لږه شېبه تېره نه وه چې ټوخي پرې ولګېدل. صابر خپله مرۍ په دواړه لاسه کلکه ونیوه، وړونو خویندو او مور ور رامنډه کړه. د صابر مرۍ ورو ورو کېناسته، ټولو یو بل ته حیران کتل. د مورې د اخبار په پرانستې پرزه نظر شو، زر یې چغه کړه، وای غرقه شوم، یه زویه دا دې څه وکړل، تا خو رانجه وخوړه. مور یې په دواړه لاسه په ځان راباندې کړل. صابر زر وړونو اوچت کړو او ډاکټر له یې ورسوه، خو بیا ډېر ناوخته شوی و او صابر د ټول عمر لپاره خپل اواز بیلو، خو د اواز سره یې خپل نوم هم ورک شو. د ټول کلي علاقې د لویو غړو لپاره صابر ګونګا شو.